हम दिखम बीमार वजदी में दावार Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna see. ملګر به سٹارټ کړي چې کوم ټیک ټاک ټرندینګ لیریکس ویډیو تاسو کتا سو غواړئ چې موږ په لایټ موشن اپ کې داسې لیریکس ویډیو ایډیټ کوو نو ملګرو په دې ویډیو کې په طریقه خیم چې داسې لیریکس ویډیو به تاسو څنګه ایډیټ کوئ خملګر تاسو به سیګارو کې تاسو پلی سٹور نه لایټ موشن اپ را انسټال کړئ چې انسټال هم کو تاسو سکرین ته راغلی وي دا رنګ انټرفیس کې به وي تاسو به کلیک والی دلته بیا لاندې را پلس آیکن دی په دې نو کلیک والی د دې ځګنه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ موږ ټیک ټاک ته لپاره جوړوم ته 9.16 سلیکټ کو بیک گراوند بوته بلیک کړئ لاندې لکه کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې نو بیا کلیک والی خملګر تاسو سره لایټ موشن اپ اوپن شي تاسو سره دا رنګ انټرفیس را واوړي دلته بیا لاندې پلس آیکن دی په دې نو کلیک والی دلته ملګرو څنګه خپل میوزیک رالو په کوم میوزیک باندې څنګه لیریکس لیکو هغه میوزیک پر رالو کته سر په اډیو کې تاسو پر اډیو باندې کلیک والی او کته سر په ویډیو کې تاسو پر میډیا باندې کلیک والی موږ سره په ویډیو کې دغه پر میډیا باندې کلیک واغستو دا وګورئ ملګرو څنګه سره زموږ ګیلری راوړی دا زموږ په ګیلری کې چې کوم ویډیوګان دي هغه سره راوړی دي د دې ځګنه بس موږ ها میوزیک رالو په کوم باندې څنګه خپل لیریکس لیکو دلته ملګرو دا ویډیو زراله ما په کلیک واغستو زنګ دا ویډیو ملګرو موږ سره سکرین ته رااله ټیک شو دلته د ویډیو په لیر باندې کلیک والی او بر په سر باندې تاسو 3 ډاټ ښکاري باندې کلیک والی لاندې به لیک دی اپشن دی ایکسټریکټ اډیو تاسو باندې کلیک والی تاسو د ویډیو نه بل اډیو بیل شي او ویډیو به بیل شي د ویډیو په لیر باندې کلیک والی دا تاسو ډیلیټ کړئ بر به سر باندې ډیلیټ اپشن دی نو کلیک والی تاسو ډیلیټ شي تاسو به اډیو پاتې شي خملګر بیا به سیکارو کوي تاسو بر خپل ویډیو پلی کوي او تاسو دا اولنی لیریکس چې کوم ځګنه شروع کیږي البته تاسو خپل ویډیو سټاپ کوئ البته تاسو ریډ مارک لګوئ ځکه چې څنګه کوم ملګر تاسو باغ رنګي کوي ګوري وته خځه چې څنګه کوم زره ویډیو پلی کوم ګوري وته ملګر څنګه د اولنی لیریکس چې کوم د دې ځګنه شروع کیږي چې ما سټاپ کړل چې کوم د زما کلیک کوي ته ما سره یو ریډ مارک ورګي یو سور لاین ما سره ولګي ټیک شو بیا پلی کوي دې ځکه څنګه د اولنی لیریکس پوره شو ملګر ټیک شو ته کلیک کوي تاسو بل ریډ مارک ولګي بیا پلی کوي دې ځکه څنګه د بل لیریکس پوره شو بیا کلیک کوي ریډ مارک ولګي په دې طریقه ملګر تاسو پر خپل ټوټل میوزیک تاسو دا رنګ ریډ مارک ولګوي زه پټ لګوم دا غنه په ځای تاسو نور طریقه خېما خملګر موږ چې کوم پر خپل میوزیک کې زی په ځای موږ ریډ مارک ولګول سپیسی کار کو زموږ اول نیکم لیریکس چې اوس په ملګرو موږ غلي کو تاسو به ذکر وکړئ ملګرو د اول نیکم ریډ مارک چې تاسو لګولې تاسو دا رنګ راشي بالکل اخر ریډ مارک ته منصب دا رنګ راشي چې کله ته بیا را لې بیا ذکر وکړئ لاندې کې پلس آیکن دی نو کلیک والی لاندې بل ټیکس کلیک کړئ ډبل ټیکس نو کلیک والی تاسو سره تاسو کیبورډ راوړئ کیبورډ خپل اردو ته واړوي به تاسو کوم لیریکس وي تاسو په میوزیک کې ملګرو کوم لیریکس وي به تاسو لیکئ کیبورډ اردو ته واړوي تاسو خپل لیریکس لیکئ د خپل لیکو دغه په تاسو نور طریقه خيو خملګر موږ چې کوم د خپل اولنی لیریکس مونږ ولیکو ټیک شو تاسو به ذکر وکړئ بر په سر تاسو لیفت سایډ ته لاینون د اپشن کړه به پر کلیک کړئ تاسو ټیکس بالکل سنټر ته شي ورپسې بیا بل اپشن دی ریبوټ ریګولر ملګرو پر کې پونټس پراته تاسو خپل ټیکس ته کم پونټس ورکول غواړئ هغه تاسو د ځګنه ورکولای شي زبو ته ډبل اس سمیر والا ورکم دا پونټ زنګ دارنګ رالو ټیک شو د 18 پی ټی چې لیکل ملګرو په دې ځګنه تاسو د خپل ټیکس ته سایز غټولای کچولای شي یو طرف ته غټیږي بل طرف ته کچیږي سایز یې پر اسکمو سره دونه ټیک دی ملګرو صحیح ده دونه سره صحیح دی ورپسې بیا بل اپشن دی د کلر اپشن دی ملګرو په کې کلر پراته تاسو خپل ټیکس ته کم کلر ورکول غواړئ تاسو دې ځګنه ورکولای شي کلر بوت پس که زه ورکم وایټ صحیح ده وایټ مون سره صحیح دی لیکن ټیک نشان دی دا بیا کلیک کړئ دا وګورئ ملګرو زموږ د اولنی لیریکس چې کوم دی مون سره دا رنګ رالو ټیک شو تاسو به ذکر وکړئ د اولنی لیریکس چې تاسو کله ولیکو بالکل د خپل ریډ مارک سره دا رنګ برابر کړئ د کم ځای چې شروع کیږي او په کم ځای ختميږي بالکل به تاسو د اغاز سره دا رنګ برابر کړئ مو سره برابر کړئ ټیک شو بیا به ذکر وکړئ ملګرو بالکل د خپل لیریکس دی بالکل سنټر ته براشي د منستل ته یو کلیک پتا سو والی دلته تاسو د اپشن کلیک کړئ مو ان ټرانسپارنت په دې باندې کلیک والی ټیک شو کلیک هم په واسه دلته پر پلس اپشن کلیک کړئ دلته به ایمنس کې تاسو یو کی ولګي دا کی به تاسو بالکل نه چیړئ ملګرو د لګ رائټ سایډ ته راوړئ یو کی به تاسو بل ولګوي چې بل کیم کله ولګول بیا به سیکارو کوي دیس ګنه چې کوم د تاسو بس خپل لیریکس د دارنګ وړي دي سي تاسو رائټ سایډ ته دارنګ کراس راوړئ دیس کې تاسو سلیکټ غوته راکاږئ دارنګ د سی دیس ګنه به وی سي دا چې څنګه وړم ملګرو دارنګ به وی سي چې کله پنا شو به پرې دی
خو بیا به دا کی تاسو سلیکټ ونیسئ او د خیرني پوزیشن ته به دارنګې راکش کوئ بیا به دې خوا راوړئ دارنګې لیفټ سایډ ته د منځنۍ کینې به لیفټ سایډ ته راوړئ یو کی به تاسو بله ولګوئ چې بله هم کله ولګول بیا به تاسو د خپل لیریکس هغه رنګې ویسئ دارنګې ټیک شو چې څنګه وړم هغه رنګې به تاسو بیا ویسئ ښه چې بیا هم کله ویوړو ملګرو بیا ویسې کار وکړئ دا کی به سلیکټ ونیسئ دا به تاسو ویسئ اولني پوزیشن ته اولني پوزیشن ته هم ویوړه بیا د اولنۍ دوو کیږو د منځ له به دارنګې راشئ او دلته تاسو د ګراف اپشن به کلیک کوئ دا ګراف دی دا به کلیک کوئ دا ګراف په ملګرو تاسو دارنګې ویسئ چې څنګه وړم ګورئ ورته ښه دارنګې دا به دې ګوټ تاسې وویسئ بره او دا به سره داسې خوا داسې راولئ بیا به لاندې له 3 ډاټ کلیک کوئ دلته تاسو کاپي کار وکلیک کوئ چې کاپي کار کله کلیک کوئ بیا به اخرنۍ کیږو د منځ له دارنګې راشئ بالکل سینټر ته چې کله سینټر ته راغلئ لاندې 3 ډاټ په کلیک کوئ دلته تاسو پیسټ کار وکلیک کوئ هغه ګراف په تاسو دلته پیسټ شي دا ډبل تیر نشانه پسې کلیک کوئ دا تاسو سره دارنګې بل سیټ ته راوړئ ټیک شو دا اوس وګورئ ملګرو فلحال چې کوم زموږ د اولنۍ لیریکس فلحال دارنګې راول دا اوس وګورئ ټیک شو دا انیمیشن دې ته اپلای شو فلحال اوس به یې کار کوم ملګرو دې ته به څنګه روټیټ ولا کم انیمیشن چې دی هغه به ورته اپلای کوو د هغې هم دغه طریقه ده ملګرو آسان طریقه ده ګوره بالکل سینټر ته به راشئ دلته به تاسو کلیک والئ په لیریکس باندې موو ټرانسفارم به کلیک کوئ دا د روټیټ اپشن دی ملګرو دا اپشن به کلیک کړئ دا روټیټ والا دی په دې باندې کله کلیک واغوستل ته یو پلس په تاسو ولګوئ یو کی به تاسو سره ولګي ټیک شو همدغه طریقه به سره کوم ملګرو ګورئ ورته چې لږ لیفټ سایډ ته به راواوړئ چې لیفټ سایډ ته کله راوړئ بل پلس په تاسو کی به تاسو سره ولګي د تاسو ویسئ پلس دا تاسو پلس 20 ته ویسئ ملګرو دارنګې پلس 20 ټیک شو دا کی به تاسو سلیکټ ونیسئ تاسو اولني پوزیشن ته راولئ بیا به دې خوا راوړئ چې دې خوا کله راوړئ یو کی به تاسو بله ولګوئ پلس په ووایي سره بله کی ولګئ تاسو بیا راولئ ماینس 20 ته هغه هم 20 ته وړئ دا ماینس ته بیا به یې کار وکړئ دا کی به سلیکټ ونیسئ به اخرني پوزیشن ته ویسئ بس د دې کار چې کوم دی ملګرو زموږ سره دونه پوره شو ګورئ ورته ښه زموږ چې کوم دی د لیریکس ته روټیټ انیمیشن چې کوم دی ورته مې اپلای شو تاسو ګورئ دا رنګې رالو صحیح ده اوس به یې کار کوم ملګرو دې ته یو بل افیکټ ملګرو دې ته به څنګه اپلای کوو اوسیلیټ په نوم باندې دلته به لیریکس باندې کلیک والئ دلته به تاسو د افیکټ کلیک کوئ چې افیکټ هم کلیک کوئ دلته به ایډ افیکټ کلیک کوئ چې ایډ افیکټ هم کله کلیک کوم ملګرو دلته یو افیکټ دی بره په سرچ باندې تاسو کلیک والئ تاسو به دلته کې ولیکئ چې اوسیلیټ او اس سی به تاسو ولیکئ د افیکټ تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړئ او اس سی به تاسو ولیکئ صحیح ده اوسیلیټ په نوم باندې کلیک په والئ سټنډرډ سیټینګ به کلیک کوئ تاسو سره د افیکټ دلته ملګرو لاندې ایډ شي دارنګې انټرفیس به تاسو سره راوړئ ټیک شو ا دې د انګل چې کوم دی ملګرو ته تاسو راولئ دا تاسو سره 45 وي تاسو به راولئ 20 ته دارنګې راکم به کوئ تاسو چې به کوم دی دارنګې راکم کوئ 20 ته به راولئ صحیح ده دارنګې چې کوم دی ناکم کوئ تاسو 20 یا 21 ته به راولئ بیا به لاندې به فریکوینسي باندې کلیک والئ دا به تاسو بوځئ ملګرو تاسو سره 2.00 وي تاسو به دا راولئ 160 ته 160 ته تاسو دا راولئ دارنګې ټیک شو 160 یا 161 ته 1.60 صحیح ده دې ته چې کوم دی ملګرو زموږ د افیکټ هم ګوره اپلای شو ګورئ ورته ښه زموږ د افیکټ چې کوم دی دارنګې رالوی صحیح ده ټیک شو اوسیلیټ هم دې ته اپلای شو اوس به یې کار کوو ملګرو زموږ دونه کار خو چې کوم دی نو وشو افیکټ چې کوم دی ته اپلای شو صحیح ده اولنی لیریکس خو چې کوم دی زموږ الریډي ولیکلی شو اوس به یې کار کوو دا دغه ته ځان سره کاپي کوئ دا کوم لیریکس چې تاسو کاپي نه دلته کې کلیک والئ دلته پلس اپشن به کلیک کوئ چې دا هم کلیک کوئ دلته تاسو دلته چې کوم تاسو په لیریکس باندې کلیک والئ دلته پلس اپشن به کلیک کوئ دلته کې کاپي لیر په دې به کلیک والئ بیا چې تاسو دویم لیریکس ته کوم ځای نه شروع کړئ تاسو په هغه ځای ته دارنګې راشئ دې ځای زموږ د بل شروع کړئ صحیح ریډ مارک هلته زموږ لګېدلی دی دا پلس اپشن به کلیک کوئ دلته چې کوم دی پیسټ لیر کلیک کوئ دارنګې ټیک شو بیا چې تاسو کوم دویم لیریکس دریم د کوم ځای نه شروع کړئ ښه ملګرو دلته تاسو یو پوینټ پکې بل لالو موږ دا کوم لیریکس چې پیسټ کوو زموږ د بل لیریکس چې کوم دې ځای کې بولئ ریډ مارک زموږ دې خوا لګېدلی تاسو بیا څنګه راغټوئ سي کار به وکړئ دلته په دې لیریکس باندې به کلیک والئ صحیح ده اول به یې کار وکړئ ملګرو دې خوا بالکل دغه ته به راشئ دغه ځای کې ته صحیح دی ریډ مارک ته به راشئ دلته به تاسو چې کوم دا لیریکس به تاسو کلیک کوئ چې کلیک هم کوو دلته بیا د ګړۍ د اپشن دا به کلیک کوئ او دلته به ستاسو د غشی به چې کلیک کوئ به اتومېټیک هغه ځای پورې راغټ شي ګورئ ورته راغټ شو زموږ دې ګورئ ها دا ګورئ راغټ شو هغه ځای پورې صحیح ده دارنګې چې بیا ستاسو بل لیریکس ته کوم ځای نه شروع کېږي زموږ د بل چې کوم دی نه دې ځای بیا ډایرکټ شروع شوی دی صحیح ده دلته کې د پلس اپشن به کلیک کوئ پیسټ لیر به ووایي دارنګې د بل ریډ مارک پر دا رنګ چې بیا تاسو راغټ کوي وګورئ بیا به کچ کوي دا رنګ اوس معمولی شانته کې زموږ سره چې کوم لږ غټ دی کنه ګورئ وته ښه ورته څنګه کچول ته به لیریکس باندې کلیک والئ دلته ګړۍ د اپشن به کلیک کوئ دا تیر د نشانه به کلیک دی واپس راکچ شي دا رنګ ټیک شو راکچ شو د کوم ځای چې تاسو لیریکس شروع کیږي ملګرو هغه رنګ تاسو به دا رنګ پیسټ کوئ او دغه کوئ به اوس پکې ملګرو صرف تاسو ته ایډیټینګ کار پاتې شو ایډیټینګ کار ملګرو سی کار وکړئ ولې لیریکس خو چې کوم زموږ لیکلی شوی دویم لیریکس ته به راشئ تاسو خپل لیریکس واورئ دویم ستاسو چې کوم دویم لیریکس وي هغه بیا تاسو لیکئ دا رنګ زه پلی کوم ګورئ ورته ښه ټیک شو موږ چې کوم دی نو واورېدو صحیح دویم لیریکس ته به راشئ کلیک پکې والئ لاندې به ایډیټ کلیک کوئ ایډیټ ټیکس دا لیکل به تاسو بالکل ریموو کوئ دا رنګ ګورئ ریموو به کوئ ستاسو چې بیا دویم کوم لیریکس وي هغه به تاسو لیکو د خپل لیکو
ښه ملګرو موږ د خپل دویم لیریکس مونږ ولیکو ټیک شو بره د ټیک نشان دی نه به کلیک والی بیا تاسو دریم کوم لیریکس وي دریم ته به راوړئ د لیریکس په کلیک کوئ ایډیټ په کلیک کوئ دا تاسو مکمل ریموو کوئ دا لیکل چې دریم تاسو کوم لیریکس وي هغه به تاسو ولیکئ ښه ملګرو ته چې کوم دی زموږ دریم لیریکس شو ټیک شو دلته ټیک نشان به بیا کلیک کوئ صحیح ده په دې طریقه ملګرو تاسو په خپل یو لیریکس ته به راځئ ایډیټ په کلیک کوئ تاسو پکې ایډیټینګ کوئ د خپل لیریکس پکې تاسو چینج کوئ دا رنګې صحیح ده زه تاسو ته ویډیو پلی کوم ملګرو ګورئ فیل هر څوک دا ویډیو دا رنګې راله ګورئ دې لیریکس ته ګورئ تاسو وکړه کنه ملګرو زموږ د لیریکس چې کوم دین چینج شو بیا که ملګرو تاسو ایموجی لګول غواړئ غیر پر تاسو کار کوئ ولې لیریکس ته براشئ دلته بل پلس آیکن کلیک کړئ چې دا کله کلیک کو دلته تاسو ډوپلیکیټ لیر کلیک کړئ ډوپلیکیټ لیر هم کلیک کوئ ډوپلیکیټ باندې کلیک والی ایډیټ باندې کلیک والی دا لیکل به تاسو بالکل ریموو کړئ لیکل به تاسو ختم کړئ لاندې لږ پرې ایموجي اپشن دی نو کلیک والی دې تاسو خپل ایموجي راوړئ کوم ایموجي تاسو لګول غواړئ پر سکرین کې د لګوم صحیح ده ما راوغسته برابر کلر اپشن کلیک کړئ او دا اپشن به کلیک کړئ دا پټه تاسو مکمل لاندې راوړئ چې د ایموجي اوریجنل حالاتو ته راشي دا رنګې د چې راولي سو د ایموجي مو صفای سره راشي ټیک شو صفا وشي وایټ کلر به ښه دا رنګ بره بیا پیټ کړئ هغه نه پس پیل کې ټیک نشان کلیک کړئ ها دې ته چې کوم د ایموجي کوم دا رنګ ولې دویم ته بیا دا رنګ راشي په نمبر یو ته راځي لیریکس په کلیک کول ته کې د پلس آیکن بو وای ډوپلیکیټ لیر بو وای ډوپلیکیټ په اړې په ډوپلیکیټ نه بیا کلیک کړئ دلته ایډیټ ټیکس په کلیک کوئ دا تاسو مکمل ریموو کړئ دا لیکل صحیح ده دا رنګ مکمل به ریموو کړئ چې تاسو کوم ایموجي هغه به تاسو ولګوئ پر اسکل ته وزت ون وردا ولګوم صحیح ده مدد و ولګول برابر کلر اپشن به تاسو لازمي کلیک کوئ دا به کلیک کوئ د اپشن اوس بیا کلیک کوئ دا پټه تاسو لاندې راولئ تاسو ایڈجسٹ کوئ کیسے تاسو ایموجی با صفای دغه شي ټیک شو اوریجنل حالت ته راشي بره ودا سي پټ کړئ ټیک نشان به کلیک کړئ دا رنګ ملګر تاسو یو ته راځي صحیح ده او ډوپلیکیټ په اخلي دی بل تاسو ډوپلیکیټ والے ایموجي په تاسو ولګوي په طریقه باندې خځه کله ملګر دومره کار تاسو وشو صحیح ده اوس ملګرو که تاسو غواړئ چې دې ته مونږ کلر ورته مونږ ورکو صحیح ده مزیدار غونډه کې کلر به کې مونږ راولو چې رنګارنګ کلر به کې راځي دا غیر پر تاسو چې کار کوي ملګرو د ویډیو د اول سر ته براشي ویډیو اول سر چې کلر لاندې پلس آیکن به کلیک کړئ دلته پر میډیا باندې کلیک والی دلته ملګرو د ګوګل نه دا ایمیج ما ډاونلوډ کړی دی کلر ایمیج دی د لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت دی که چاته په کار وي دا څنګه سره ډاونلوډ کولای شي پر اسکه دا کلر ما راوغستو ټیک شو دا بیک ګراوند کلر دی ملګرو دا ما راوغستو صحیح ده دا د سلیکشن ته کې راغټ کړئ تاسو دی لینک لاندې ملګرو ډسکرپشن کې پروت دی دا څنګه ډاونلوډ کولای شي خراغه نه پس به کار کوي ملګرو هغه نه پس په کار لاندې ته آپشن دی بلندینګ اینڈ اوپیسټی دې په کلیک والی دلته په ډارک باندې کلیک والی دلته د اولنی اپشن په کلیک کړئ تاسو دې دغه چې کوم دا کلر اپلای شي ګورئ وته خمل ګرو هغه پس په ډیوریشن تاسو برابر کړئ دغه سره دې ګوره کلر به چې کوم نه رالو دا رنګارنګ کلر به کې رالو صحیح ده خا بیا که تاسو غواړئ چې رنګ کلر رنګ چینج کول غواړئ دا یو اپشن به تاسو وای دا رنګ ټیک به کلر چې کوم نه چینج کی دا رنګ صحیح ده کلر وګ دا رنګ چینج کی په دې طریقه باندې ورته د کلر اپلای کی صحیح ده دغه طریقه لري دی ګورئ وته صحیح ده د کلر د ډیوریشن بالکل تاسو خپل ویډیو سره دا رنګ برابر کړئ دا بالکل تاسو خپل ویډیو سره برابر سوچ تاسو د ویډیو وي دا رنګ به سره برابر کړئ دا غنه بس ملګر تاسو د ویډیو ایکسپورټ کړئ صحیح ده ایکسپورټ کړئ د ویډیو په تاسو سره سیو کړئ په ګیلری کې چې کله تاسو د ویډیو سیو کړه موږ سره ایکسپورټ کوي ملګر چې کله ویډیو سیو کړه صحیح ده غنه پس په کوم دین بیا دوباره خپل الایټ موشن اپ په تاسو اوپن کړئ پلس آیکن به کلیک کړئ دلته تاسو دې خپل ریشو سلیکټ کړئ ټیک ټاک ریشو سلیکټ کړئ لاندې کریټ پروجیکټ په کلیک کړئ دلته تاسو پلس آیکن باندې کلیک والی دلته د میډیا اپشن کلیک کړئ د دې تاسو خپل ویډیو راوالئ ملګرو ته کوم ویډیو ته پاس چې تاسو د خپل لیکل لويسته غواړئ دلته کې ملګرو زه یو ویډیو رالم نه غیر پاس چې کوم زه خپل لیریکس راويسته غواړم دلته بس دا ویډیو راوالم سیده ما راوغسته تاسو ګورئ ملګرو بالکل چې کوم ساده ویډیو د نارمل صحیح ده ما راوغسته بیا د ویډیو د اول سر ته راشي لاندې ویل کې پلس آیکن کلیک کړئ دلته د میډیا کلیک کړئ اوس کوم لیریکس چې تاسو را پاسه راويسته غواړئ کوم ویډیو چې ایکسپورټ لمر تاسو باغه ویډیو راوالئ دا ویډیو ما راوغسته صحیح ما سره چې کوم سکرین ته رااله تاسو ګورئ بالکل دا ویډیو چې کوم ما سره سکرین ته رااله ټیک شو دلته کوم ویډیو تاسو ایکسپورټ کړئ دنه کلیک والی په لیریکس ولا کوم ویډیو چې دا لاندې بلندینګ اینڈ اوپیسټی کلیک کړئ په دې اپشن کې ملګرو بیا داسې لاندې لاړ شئ دلته کې یو اپشن دی لایټ ولا اپشن باندې تاسو کلیک دلته کې ولې د سکرین کلیک کړئ د لیکل مکمل چې کوم صفای سره د بری ویډیو ته واوړي ټیک شو په دې طریقه چې کوم ملګرو دا ویډیو جوړی تاسو دا ویډیو پلی کوم ګورئ ته ملګرو څنګه دا ویډیو چې کوم تیار شو ګورئ وته ها تاسو کله کوم ملګرو څنګه دا ویډیو چې کوم تیار شو په طریقه باندې دا ویډیو جوړی ملګرو کو ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کو سره بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې څنګه روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي